د کندهار ښار په ډیرو لږ ناحیو کې له ټکسي موټرونو او نورو رکشاو پرته زرنج رکشې هم خلک چلوي او سپرلي پکښې وړي. د دغه رکشاو چلوونکي وایي سپرلي یې تر پخوا کم سوي او دغه راز د تیلو بیو د لوړېدو له امله یې هم کاروبار ټکنی سوی. د دوی په وینا په ښار کې یې د دوکانونو مخې ته هم خلک نه پرېږدي تر څو د سپرلیو لپاره ودرېږي. دلته خوارې کمزوري دي ورور د ورځې سل یو نیم سل پیدا کېږي. هلته په سړي باندې کورداري هم ډېره پسې ده. زرنج بعضې خلک دلته موږ په دغه لین کې ستا زرنجان په کښتو یې بعضې خلک ستا چې دا زرنجان په ډریورۍ د ورځې 200 یو نیم سل افغانۍ هغه سړي ته ورکوي. دوکاندار په خپل د درې ګزي حق لري که یا په ډمبر هم دی حق لري. موږ په ډمبر ولاړ یو د دوکان څه 15 متره را دا خواته بیا دی وایي زما د دوکان مخه علاقه پخوا شوی اوس بیا هم ولا شکر دغه حال باندې وروره شکر دی بیکاري شکر دی وروره. پخوا شوی د 400 500 افغانۍ پاچېدلې اوس 200 2 نیم سوه پاچېږي دا رقم دی. بلخوا د ترانسپورټ ریاست اړوند د زرنج رکشاو نماینده وایي رکشې ډېرې دي خو سپرلي کم دي ځکه د رکشا چلوونکو کاروبار ټکنی سوی. د هغه په وینا ځینې رکشا چلوونکي پر نمبر سپرلي نه پورته کوي نو له همدې امله هغوی ته دوکانداران د دوکانونو مخې ته د درېدو اجازه نه ورکوي. کاروبار نسته سپاریان نسته کم دي اوس سپاریان نه دي دغه دي نو رکشې چې دي ډېرې دي سپاریان کم دي نو اوس کاروبار دغه کمزوري دی. دوی هلته پر لمبر چې ودرېږي نن لپاره دوی پورته کوي در اخري شټاپ پرې ځي 10 افغانۍ کریا ده. د معلوماتو له مخې دا مهال په کندهار کې شاوخوا 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري خو پخوا دا شمېر ډېر کم و. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره